قربانی کا وفا مینای خوشحالی کا و مومنای خوشحالی کا و مومنای دنیک مرغ اختر رزدای شعمل دنا حرمینای شعمل دنا حرمینای. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم معزز ورونو، د لوی اختر د مبارک ورځو اړوند او د اختري یا قرباني اړوند چې مو د درسونو کومه سلسله را پیل کړې وه، دا دوهم درس مو دې ته بیل کړی دی چې اخترۍ پر چا واجب دی او پر چا نه دی واجب، او د دې اړوند مسائل دي. هیله ده در پایه پورې واورئ. شکر وای مسلمان او منونکی د فرمان. محترم ورونو، که څوک تر حاجت اصلي او قرض زیات، حاجت اصلي لکه د سرای، د اغوستو جامې، د استعمال د خوراک لوښي، تر دې بلابود او تر پور بلابود 9 تولې سره زر یا 2.5 تولې سپین زر او یا د هغه برابر نغدي پیسې ولري، قرباني ورباندې واجب ده. دا چې اوس دغه سره زر یا سپین زر نو څونه پیسې کیږي؟ سره زر دغه 9 تولې په اوس بازار کې تر 3 لکو یو څه بلابود کیږي، او دغه 2.5 تولې سپین زر شاوخوا 22,000 تر 25,000 افغانو پورې کیږي. دغه پیسې که څوک بلابود ولري، پر دغه سړي باندې اخترۍ لازم دی. ګورئ، دا دلته د افغانستان د کندهار قیمت دی، او که چیرې څوک په بل ښار کې وي یا په بل هیواد کې وي، نو هغه به د هغه ځای قیمت معتبروي. داسې دی وکړي بازار ته دې ورسي، سره زر دې 15 ګرامه بیه کې، زرګر ته دې ووایي چې د زرو قیمت په څو دی، 1 ګرام په څو دی. هغه چې د 1 ګرام قیمت ورته ووایه، دی دې د هغه سره زر په کارکولیټر باندې ووایي چې 15 ګرامه سره زر نو څو پیسې کیږي. او یا دا چې سپین زر د 5.5 تولې دا 140 مسکاله سپین زر کیږي. پوښتنه دې وکړي چې یو مسکال سپین زر په څو دی، هغه دې بیا په کارکولیټر ووایي چې 140 مسکاله سپین زر څو کیږي. ځکه د هیواد په بدلیدو، د ښارو په بدلیدو باندې قیمتونه بدلیږي. هر څو قیمت چالته سو، اوس خو بازار د پخوا په څیر نه دی، هر ځای د سرو زرو دکانونه هم شته، د سپینو زرو دکانونه هم شته. بس یو دکان ته دې ور وګرځېږي، پوښتنه دې وکړي. دلته په کندهار کې دغه قیمت دی شاوخوا. او کم څوک چې نابالغ وي، نه په خپله قرباني ورباندې واجب ده او نه پر پلار واجب ده چې د ده طرفه قرباني وکړي، که څه هم دغه ماشوم خپلې پیسې ولري. دغه مسله دا را نقل کړې ده رادیو موتار په جلد 6 صفحه 319 کې. او هغه چې پر چا باندې اخترۍ واجب دی، دغه نصاب اندازه ټولو فتاوا را نقل کړې ده، خصوصا خلاصة الفتاوا جلد 4 صفحه 309. مسله بل دا ده که چیرې 4 یا 5 ورونه سره ګاډي وي، په دې 5 ورونو باندې دی مثلا 80,000 افغانۍ لري، دغه 5 ورونه چې دا 80,000 افغانۍ سره تقسیم کی، هر ورور ته 12,000 افغانۍ رسیږي، یوه تله نصاب نه رسیږي. نو نه پر ټولو باندې اخترۍ سته چې په ګردو دې یوه دانه وکړي، نه پر یوه جلا جلا سته. که څه 80,000 افغانۍ ډېرې پیسې، خو اخترۍ نسته باندې. ګورې، پلار یې نسته، دی سره ګاډي دي، او دغه مشترکې پیسې چې لري، دا که دی پر دې خپلو ورونو باندې تقسیم کړي، هر یوه ته د نصاب پوره اندازه نه رسیږي. په دې صورت کې نه پر دوی ټولو یوه دانه سته، نه پر هر یوه جلا جلا سته. دغه مسله را نقل کړې ده رادیو موتار جلد 6 صفحه 314. او که چیرې داسې وي د څو کسانو له طرفه یوه قرباني نه دي صحیح، بلکې لکه مخکې چې مې وویله چې په کورنۍ کې هر څونه غړي، په یو کور کې 10-15 نفره دي، که هر یو جلا مستقل د نصاب څښتن و، هر یو به جلا جلا کړي. او که په دې کې یو نفر د نصاب څښتن و، نور نه و، پر هغه یوه نفر سته، که 2 وه پر هغو 2 سته، او که یو لا نه و، دا نه ده چې دی د پوره کوره څخه یو اخترۍ کړي. البته که پلار ژوندی و، څو ورونه وه، پیسې ټولې د پلار وي، هغه بیا بله مسله ده.
هغه وروسته راځي. او که چیرې داسې و په کور کې ورونه ګاډي دي، بالغ هم سته نابالغ هم سته، 5 ورونه دي، 2 نابالغه دي، 3 بالغان دي، او دا 5 ورونه ډېره سرمایه لري کې پر 5 ورونو تقسیم کې پر هر ورور ته جلا جلا نصاب رسیږي، پر هغه لویانو ورونو باندې اخترۍ سته او پر دې کشرانو باندې نسته. بله مسله ده که چیرې داسې وي چې پلار او ژوندی وي، زامنان ځوانان وي، هر یو جلا جلا مال ولري، نو اوس دغه زامن چې دا مال لري دغه پیسې کې د پلار په کسب ګټلې وي، د پلار په پیسو یې ګټلې وي، نو دا پیسې ټولې د پلار دي، د دې یوه روپۍ لا حق نه کېږي، پر یوه لا اخترۍ نسته. او که په خپل موټه باندې ګټلې وي، په خپل کسب یې ګټلې وي، پر دې هر یوه جلا جلا اخترۍ دي کې د نصاب پیسې درلودلې. پلار کې خپلې شخصي درلودلې اخترۍ ورباندې شته که نه، پر پلار باندې نسته. داسې نه ده لکه دا زموږ عرف چې 4-5 ورونه وي، پلار یې ژوندی، پلار کې خپلې پیسې لري که نه لري، وایي بابا ژوندی دی هغه اخترۍ کوي، دا نه ده صحیح. بلکې دغه د دې پیسې دا به دوی معلوموي چې د دوی خپلې په خپلو شخصي موټو ګټلې دي او که د پلار پیسې ورسره دي. او که چیرې د یو چا سره سره زر او سپین زر دواړه ورسره وي. ګوره دا مخکې مسله را نقل کړې د رجموتار 6 جلد صفحه 319 او کفایت المبتي جلد 8 صفحه 109، حقانیه فتاوا جلد 6 صفحه 409. او که د چا سره سره زر او سپین زر دواړه او یا د سره زر ورسره یو څه نغدي پیسې ورسره، نو داسې به وکړي سره زر به قیامت کې هر څو پیسې چې سوې د دې نغدو پیسو سره به یې جمع کړي. که چیرې دغه 15,000 افغانۍ پوره کېدلې اخترۍ ورباندې سته که نه نسته باندې. اوس ډېر کسان داسې دي 40 ګرامه سره زر لري، 10 ګرامه سره زر لري، هغه 10 ګرامه یا 40 ګرامه هغه هم تقریبا 1.5 لک یا 1,20,000 یا 1,10,000 یا 80,000 پاکستاني کالداري یا د دې معادل افغانۍ کېږي. دلته د افغانیو کالداري دواړې چلیږي، ځکه نو زه کله افغانۍ یاد کم کله کالداري، خو نو ښه دا ده چې افغانۍ یاد کم ځکه دا عمومي پیسه د کالداري ځینې ځایونه نه چلیږي. هغه 3 لکه چې مې یاد کړل هغه کالداري وي، د هغه معادل افغانۍ چې ما 15 ګرامه سره زر 3 لکه شاوخوا کېږي، هغه کالداري مې ښولي دي او نورې مې افغانۍ وښولې. نو که چیرې د یو چا سره 10 ګرامه سره زر وي، 40 ګرامه سره زر وي، پر دې خو اخترۍ نسته. اما که نغدي پیسې فقط 1.50 ورسره درلودي، 100 ورسره درلودي، دغه 10 ګرامه قیامت که 15,000 افغانۍ یا زیاتې سولې اخترۍ باندې سته. او که نغدي پیسې هېڅ نه ورسره، یوازې 10 ګرامه سره زر یا 40 ګرامه سره زر ورسره وه، بیا اخترۍ نسته. اوس په کورو کې اکثره ښځې داسې دي سره زر کم لري، 50 ګرامه 10 ګرامه، مګر خو دلته په دې بغل کې خامخا هره ښځه 10 یا 20 یا 10 یا 50 نغدي ورسره لري. دا چې نغدي پیسې ورسره لري که څه 100 ورسره لري، بیا هم پر دې ښځه باندې اخترۍ لازم کېږي، ځکه خو دا 20 ګرامه لا تقریبا هغه د 15,000 افغانۍ کېږي. دغه مسله را نقل کړې ده فتاوای حقانیه جلد 6 صفحه 409. او که یوه ښځه فی الحاله د نصاب مالکه نه وي، خو د دې ښځې پر خپل خاوند باندې تر نصاب زیات مهر قرض وي، البته مؤجل وي، خاوند چې خدای ورکړی ورته راوړي، لیکن اوس هغه پیسې دغه ښځې ته په لاس نسي ورتللی، نو پر دغه ښځه باندې قرباني واجب نه ده. که یې ورکړلې بیا قرباني ورباندې سته. او دا مسله را نقل کړې ده فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 252. که یو څوک د حوایجو اصلیو څخه زیات مال ولري او دا مال د نصاب تر برید هم رسیږي، شرعي نصاب ته رسېدلی، خو دا کس پوروړی وي، نو که چیرې له دغه مال څخه هغه د قرض اندازه پیسې ورکړي، وروسته بیا هم یو نصاب مال دغه کس ته پاته سي، اخترۍ ورباندې سته. او که چیرې د نصاب په اندازه پیسې نه ور پاتېدلې، ټولې په پورو کې تللې، بیا اخترۍ ورباندې نسته. که یوه ښځه د سرو زرو او یا سپینو زرو دومره زیورات ولري چې شرعي نصاب ته رسېږي، نو پر ښځه باندې اخترۍ کول واجب دي، که څه خاوند یې مسکین وي. څوک چې د قربانۍ په شپو کې په شرعي سفر یعنی 78 کیلومتره لیرې تللی، پر هغه باندې قرباني واجب نه ده. او که فقیر یا مسکین سړی د قرباني په ورځو کې د قرباني په نیت څاروی واخلي، پر هغه باندې قرباني واجبېږي. دغه مسله را نقل کړې ده رد موتار جلد 6 صفحه 321. او که یو څوک د قرباني یا اخترۍ کولو لپاره یو حیوان واخلي، نو تر قرباني مخکې هغه حیوان مړ سي. که چیرې دغه کس غني سرمایه‌داره و، پر هغه بله قرباني لازمه ده، او که مسکین و، پر هغه باندې بله قرباني اخیستل لازم نه ده. او که یو څوک
سرمایه‌دار وي، یعنی دا چې د نصاب مالک قرباني واخلي خو وروسته بیا د قرباني کولو مخکې مسکین سو، نو که چیرې دغه کس د قرباني کولو تر اخرې نیټې پورې د نصاب مالک نه سو نو قرباني ورباندې واجب نه ده. او که یو د نصاب مالک یعنی داسې څوک چې اختری ورباندې واجب وي، ماشوم وي، د قرباني په ورځو کې بالغ سي قرباني ورباندې واجب ده. او که یو څوک د قرباني یا اختري لپاره یو حیوان واخلي خو وروسته بیا هغه حیوان ورک سي، بیا دغه کس بل حیوان واخلي وروسته په دې ورځو کې هغه لومړی حیوان هم پیدا سي، نو که دغه کس سرمایه‌دار وي و قرباني ورباندې واجب ده، او که فقیر و دواړې قرباني ورباندې کول واجب دي. البته که مسکین سړي د دوهم حیوان د اخیستلو په وخت کې دا نیت کړی و چې دا د اول پر ځای اخلم نو بیا دواړه نه دي ورباندې واجب. دغه مسله را نقل کړې ده حضرت موتار جلد 6 صفحه 326، مجموع الانهور جلد 2 صفحه 560. او که یو څوک د بل چاته طرفه څخه قرباني وکړي، که دغه د قرباني حیوان د هغه غایب کس ملکیت بیا صحیح کیږي، که اجازه وي او که نه وي، او په ذابح باندې تاوان نسته، یعنی دا چې قرباني یې کړې ده. البته که خپله د غایب له طرفه حلال کړي بیا نه صحیح کیږي. او که څوک د مړي د طرفه څخه قرباني کوي، د پلار د پاره پلار یې مړ وي یا نیکه او یا بل څوک، د دې څو صورته جوړېږي. که مړي دا وصیت کړی وي چې زما د مال څخه قرباني اختری وکړي، نو په دې صورت کې د قرباني ټولې غوښې و غریبانو او فقیرانو ته خیراتول واجب دي، خپله بیا دا سړی نه خوري. او که مړي وصیت نه یې کړي خو د مړي قریبانو په خپلو پیسو د هغه لپاره نفلي قرباني وکړه، نو په دې صورت کې د قرباني غوښې سرمایه‌دار او غریب دواړه خوړلی سي. او که د مړي قریبانو له خپل مال څخه او په خپل نامه قرباني وکړه او ثواب یې مړو ته وروبخښي نو دا صورت هم صحیح دي، او د قرباني غوښې مالدار او غریب دواړه خوړلی سي. او بله مسله دا ده چې په زکات کې خو چې نکال پر نصاب پوره نه سي زکات نه واجب، او قرباني دا که کال پوره وي که نه وي، که ګرد کال مسکین وي فقط د لوی اختر په شپو کې د پیسې پیدا کړلې هم اختری در باندې واجب دی. احسن الفتاوا جلد 2 صفحه 560. بله مسله ده که د قرباني په ورځو کې مقیم کس مسافر سي او یا مسافر کس مقیم سي، که مقیم کس مسافر سي قرباني واجب نه ده، او که مسافر کس مقیم سي قرباني واجب ده. دغه مسله هم رد موتار جلد 6 صفحه 314 را نقل کړې ده. او که چیرې د یو چا ټول مال حرام وي نو پر دغه ټول حرام مال کې اختری نسته، بلکې پر هغه کس واجب ده چې ټول مال صدقه کړي، بس بله لار نه لري. او که څوک د یو حیوان مالک و یا کوم حیوان واخیستی وروسته د اخیستلو د هغه حیوان د قرباني نیت وکړ، نو په دې صورت کې د هغه مخصوص حیوان قرباني ورباندې لازمه نه ده که دا سړی غني وي او که فقیر وي. البته که دغه مخصوص حیوان نظر کړ بیا ورباندې واجب. هغه داسې په قدیمو فتاواو کې دا مسله را نقل کړې ده، وایي که چیرې یو چا وویل چې اضحي هذه الشاة زه دا پسه اختری کوم، نو وایي پر هغه باندې واجب کېږي، نظر کېږي. نو اوس دا مسله مشهوره ده، وایي که چیرې چا اختری رانیوي او وی ویله چې دا پسه زه اختری کوم ورباندې نظر کېږي، د اختر په ورځ بیا د ده او د ده د عیال دپاره یې غوښې خوړل نه دي روا. د دې مسلې حقیقت دا دی چې دا نظر هغه مهال ګرځي چې څوک لفظ د نظر ووایي یا عینیت د نظر وي. او که چا وویله چې اضحي هذه الشاة په دې باندې نظر راځي چې ول اختری کوم، دا لفظ د نظر نه دی، نو چې چا نیت د نظر نه وي لفظ د نظر نه وي نه ورباندې نظر کېږي. یعنې دا چې تاسې اورېدلي دي چې که چا وویله چې دا پلانکی پسه زه اختر کوم ورباندې نظر کېږم، هغه خپل صورت لري، دغه چې وایي اختری کوم یې په دې نه نظر کېږي، هغه جلا مسله ده. حاصل دا که چا وویله چې دغه پسه زه اختری کوم په دې نظر نه دی، بس اختری دې کړي، غوښې خپل هم خوړلی سي، نورو ته یې هم ورکولی سي. که څوک دومره مځکه ولري چې د هغې د حاصل څخه د خپل ځان او عیال د کور ضروري مصرف د یوه کال پوره کېږي، دونه حاصل کوي چې دغه حاصلات راواخلي، دغه ټول حاصل یې د ده د یو کال مصرف ورکوي، بلابود شی نه ورباندې زیاتېږي، او دغه کس نور مال هم نه لري، نو د مفتابهي قول مطابق پر دغه کس قرباني واجب نه ده. البته احتیاط دا دی چې دا کس قرباني او صدقه فطر دواړه ادا کړي، ځکه چې ځینې معتبر علما په داسې صورت کې هم د قرباني قول کوي. دغه مسله بحر رائق را نقل کړې ده.
او همدا ډول فتاوای حقانیه جلد 4 صفحه 38 د دغه بحر ته حواله ورکړې ده او د بحر حواله 8 جلد صفحه 144. حاصل دا که چیرې یو چا مځکه درلودل، باغ لري، مځکه لري، دا ټول کال حاصل چې راټول کړي د 3 میاشتو یا د 5 میاشتو ازغا ورکوي به لابد نه. پر دغه مځکه اخترۍ نسته کې نورې پیسې نه درلودلې. او که د یو کال نفقه ورکول یا زیاته، که د یوه کال نفقه ورکول احتیاط دا دی چې وي، که د یوه کال زیاته وه نو بیا به اخترۍ ورکوي، اخترۍ به کوي. او که چیرې یو څوک له یوه څخه به لابد کور ولري، یعنې په یو کور کې خپله اوسېږي او دوهم یې په کرایه ورکړی او یا همداسې بې کرایه څوک پکښې اوسي یا خالي پاته وي، نو په دې صورت کې پر دغه کس باندې قرباني واجب ده. که څوک خپل کور ولري خو دا خپل کور بل چاته په کرایه ورکړي او په خپله په کوم بل کور کې اوسېږي، نو په دې صورت کې پر دغه کس قرباني واجب ده، ځکه فی الحال دغه کور تر حاجت اصلیه زیات ګڼل کېږي. او که په خپله پکښې اوسېږي بیا نسته. او که یو څوک بندي وي چې د نصاب مالک پر هغه قرباني واجب ده، ځکه چې په کتابونو کې چې آزاد ذکر سوی دی له هغه څخه مراد دا دی چې غلام به نه وي. که څوک د خپلې مېرمنې د ناخبرۍ په صورت کې د هغې له طرفه قرباني وکړي او یا د خپل بالغ اولاد له طرفه د هغه په ناخبرۍ کې قرباني وکړي، نو دا ډول قرباني صحیح ده. دغه مسله را نقل کړې ده امداد الاحکام جلد 4 صفحه 278. که تر قرباني یا اختر کولو مخکې د قرباني مالک مړ او د قرباني حیوان ځینې پاته سو، نو دغه څاروی هم په میراث کې ګڼل کېږي. البته که وارثان قرباني وکړي د ثواب په نیت باندې کولی سي، که نه بس دغه پسه په نور د میراث په پیسو کې داخل دي. او هر څوک چې حیوان رانیسي نو بیا ووایي چې زه دغه پسه اختری کوم، په دغه الفاظ سره په دغه کس باندې نظر نه ګرځېږي. دا مسله زه را تکراروم ځکه دا ډېره مشهوره ده. او بل دا مسله را تکراروم چې د خلکو دا عادت ګرځېدلی دی چې پلار مې ژوندی دی اختری نه کوم. نو که د چا پلار ژوندی وي نو به لمونځ نه کوي، روژه به نه نیسي. دا یو واجب عمل دی. که چیرې ته خپله د نصاب مالک وې، اختری در باندې ستا، که د خپلې پیسې نه وې اختری در باندې نسته، د پلار وجود و عدم دا په تا اړه نه لري. دغه څو مسایل د هغه چا اړونده وې چې اختری ورباندې لازم دی او د هغه چا اړونده چې اختری نه دی ورباندې لازم. په راتلونکې خپرونه کې به انشاءالله دا مسایل روښانه کړو چې پر څنګه حیوان باندې اختری کېږي او پر څنګه حیوان باندې اختری نه کېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. د یتیم خوار و چې شونډې په ژړا کې وایي کونډې، په ژړا کې وایي کونډې، راوهي خلق ملنډې، زړه پر مرژو نسوځه وینه، زړه پر مرژو نسوځه وینه. قربانی کوه فامینه، خوشحالی کوه مومنه، خوشحالی کوه مومنه. د نیکمرغه اختر ورځ ده، ښه عمل د نه حرمینه، ښه عمل د نه حرمینه.